السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ټولو هغو علماء کرامو، طالبانو، تبلیغیانو ته سلامونه او مینه وایم کوم چې زما په ژبه پوهیږي. قدرمنو، مختصر خبرې، یو 2 دقیقې. ولې چې موږ د دې پیښو سره ډېر هره ورځ زموږ د دې سره جنجال وي چې وایي موږ دپاره اسلام مهم دی. په اسلام کې به ځو، د اسلام د چوکاټ نه به نه وځو. عزیزانو، اولین حق په اسلام کې چې دی د مور و پلار، د خپل کورنۍ، د خپل ګاونډي، د خپل قام، د خپل کور، د خپل ګاونډ او د خپل خاورې دی. دا به یاد ساتو، په هیر مو نشي. او د دې بیلګې یعنی مثالونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مهنت او شریعت او د صحابه کرامو خلافت عثماني او اوس په افغانستان کې شرعي نظام دی. شرعي نظام په افغانستان کې نافذ شوی دی، ولی په بل ځای کې نه دی. دا شریعت ولی په پښتونخوا کې نه نافذېږي، ولی په پنجاب کې نه کېږي، ولی اخوا ازبکستان او تاجکستان کې نه کېږي، ولی د چین په اخوا کې نه کېږي. نه، مخصوص په افغانستان کې، ځکه چې اول حق د خپل خاورې دی. دا خبره مو په هیر نشي. نو هغوی خپل حق ادا کړی دی، په خپله خاوره، په خپل کور کې خپل قام، خپل ملت لپاره شرعي نظام راوستی دی. داسې زه علماء کرام، هغه طالبان، هغه تبلیغیان، هغه د هغوی ملاتړي چې زما په ژبه پوهیږي، په تاسو باندې حق دی چې په خپلو کورونو کې د جبر، د کفر، د شریعت خلاف مبارزه وکړئ، مهنت وکړئ او شریعت په هغې کې نافذ کړئ. لکه څنګه چې د پښتونخوا علماء کرامو، طالبانو، مفتیانو په فتوو، طالبانو په مجاهدو، په ملاتړتوب او تبلیغیانو او مسلمانانو په دعاګانو باندې په افغانستان کې شریعت راغلی دی. دغسې به انشاءالله موږ تاسو ته دعاګانې کوو، ستاسو ملاتړ یو. باید په خپلې خاورې باندې شریعت راولئ. که نه یې راولئ، د تاسو نه منافقان، دروغجن نور نشته دی. ځان په دې باندې پوه کړئ. ها، که په ټول پنجاب کې نشي راوستی چې نوم پاکستان ورکړی دی، په خپلې خاورې باندې ډېر اسان دی په 2 ورځو کې راوستی شئ، ځکه چې افغانستان کې شریعت دی او دا د افغانستان خاوره ده. په دې کې شریعت راوستل د 2 ورځو کار دی چې د پښتونخوا ټول علماء کرام او طالبان پاڅېږي او وایي چې موږ شریعت غواړو. تاسې باور وکړئ، د TTP سره یو ځای کېږئ، په 2 ورځو کې زیات نه زیات په 1 هفته کې ستاسې په خاوره کې د اټک، د میاوالي او د دیزې پورې تاسو شریعت راوستی شئ. خپله خاوره به مو وي، خپل شرعي نظام به مو وي، خپل اختیار به مو وي. او که نه دروغجن یاستئ، د پنجاب په لنګونو پسې منډې وهئ، تکړه شئ، مبارک دوي درته، خو د خدای په مخ کې به مختورن یاستئ. السلام علیکم ورحمت الله.